جماعت نظریه دا څوک چې دین انکار کوي مونږ وایو دا د اسلام نه خارج دی، اسلام کې داخل نه دی، د مسلمان نه دی، کافر دی، په دې سره د اسلام د دایره نه وځي. ما ورته ها مرګري تقلید والا مسله ولیکا د ما ته نه بس دا زمونږ نظریه دا. ما ورته ټیک د کاغذ مال راکا د په خپل کاغذ لیکلیو مونږ اهل حدیث قران او حدیث واجب الاتباع غنو. ما ورته لاندې ولیکل ما ان شاء الله مونږ احناف اهل سنت والجماعت علماء دیوبند با مناظره کې دا خبره ثابتو چې اهل حدیث خپل دې داوا کې دروغجن دي. اهل حدیث خپل دې داوا کې څه دي؟ ما ته وی یار ته ولي چې تقلید واجب دی، نو ما ورته تقلید مسلې له ترازین نو په مای ولي لیکي ته تقلید لراشه زمم په تقلید لیکل وکما ته قران حدیث واجب الاتباع داوا دی ولیکل ما هغه مطابق جواب دا ولیکل. ما ورته ان شاء الله د مناظره پورس بز ثابتوم قران وی اصول سلور دی اطیع الله قران مجید اطیع الرسول احادیث د نبی علیہ السلام وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اجماع د امت فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اجتهاد د مجتهد. تفسیر کبیر کی امام رازی رحم الله لیکلی دی اطیعوا الله قرآن مجید فاتبعوني احادیث د نبی علیہ السلام ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى اجماع د امت فاتبروا یا اولی الابصار. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائے الاعتبار هو القياس. سلور اصول مال قرآن راکړه، سلور اصول مال احادیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راکړه. قرآن مو د شریعت د یو مسلې حل کول لپاره اصول سلور دي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث کې ماته خبره معلومیږي ها وس یو سلی را پاسيږي هغه وي د شریعت د شرع اصول سلور نه دي بلکې دو دي اطیع الله او اطیع الرسول. صرف قرآن او حدیث نو د دو اصولونو انکار وکړو که انکار یې ونکړو ویکو نوم د قرآن اخلي واپس د قرآن نه انکار دی، نوم د حدیث اخلي واپس د حدیث نه انکار دی. قرآن وی اجماع حجت دا، احادیث وی اجماع حجت دا. قرآن وی اجتهاد د مجتهد حجت دی، احادیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کوي اجتهاد د مجتهد حجت دی. وابي انکار کوي دی وجنه زما وابي سره جګړه ده. زما دا جګړه نه چې هغه قرآن حدیث ومنه زم فقه ومنه نه زم قرآن حدیث پوره ومنه دی وای نه د خواهش او د مرضی مطابق ومنه بس. او دویم طرف ته محترم بریلیان را پاسیدا. بریلیان وای احناف فقه نه مني، احناف فقه نو زم فقه رسس نوم دی، فقه د هر کتاب نوم دی. فقه چې ما او تاولی کل دا غي نوم شو نه د یاد وساتئ. فقه د مفتابها او معمول بها اقوال او مسائل نوم دی. فقه د مفتابها او د معمول بها اقوال او مسائل نوم دی. دی وجنه بریلیانو ته بیا ګرانیږي چې د فقه مفتابها معمول بها مسائل دا غین خپل مسلک ثابتول دا مشکل پریوزی. ما یو بریلی سره موبایل باندې ما سره خبرې کولې یو دو مسلو ته پوسې کو. ما ورته مرګري تاسو ځان ته احناف وایي کنه وایي؟ ما ته وایي ها وایو. نو ما ورته زمونږ استادو مسلو په سلو ډیره په اسانه باندې کې دی شي د ما ته وایي هغه څنګه؟ ما ورته لکه بنو بسم الله وکړو د وابي سره جماعت جګړې قران حدیث نو دلایل پیش کوم ته ځان ته حنفي وي ته ځان ته اهل سنت وي راځلک بسم الله وکړو کې بنو ستاو زما په منځ کې چې کم امور متنازع دي، ستاو زما په منځ کې چې کم مسایلو کې اختلاف او تنازع ده لګي یو مسله به کیدو دا بر فقه په مفتابه او معمول به مسایلو باندې پیش کو کړه فقه مفتابها او معمول بها مسائل نستعمل ګرتیا وشو زو خپل مسلک پرې دما که زمانه مسلک مرګرتیا وشو بیا تخپل مسلک پرې دما. او دغه مونږ پنځپریانو ته وایو پنځپریان د پنځپری د اودار زد دیو بندې یما ز اهل سنت والجماعت یما زم زما واست مسائل په اسانه حل کیږي راځي کې ونو بسم الله وکو حیات النبی صلی الله علیه وسلم باندې د دیوبند موقف راوړه د دیوبند موقف راوړم په عذاب قبر باندې د دیوبند عقیده راوړه د دیوبند عقیده به پیش کوم د دیوبند کتابونه پیش کوره دیوبند کتابونه به پیش کوم په توسل به زوات الفاضله باندې د دیوبند مسلک پیش کوره دیوبند مسلک به پیش کوم په یزیدیت باندې د دیوبندیت مسله پیش کوره دیوبندیت به پیش کوم په استشفاء د قبر النبی صلی الله علیه وسلم باندې د دیوبندیت نظریه پیش کوره دیوبندیت په پیش کوم. او ها زه خو کلاوم زموږ علماء دیوبند خو اجماعي فتوا رااله چې پنځپریان گمراه دي د اهل سنت نه خارج دي مستقل امام جوړول مکروه تحریمی دي تر دې پورې چې نن د پاکستان دویش لوی مدرسې دا غویم اجماعي فتوا رااله کتابي شکل کې چاپ ده. بهرحال محترمو حدیث میں استاذ پوڑان دل وسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای فقیه واحد یو فقیه اشد علی الشیطان من الف عابد. شیطان باندې د زرو عابدانو د گمراه کولو نه د یو فقیه گمراه کول ګران دي. ادي وجنا یو طرف نه کوابیان را پاسې ده هغه تم د یو فقیه گمراه کول ګرانو
بل طرف نه که بریلیان را پاسیرا هغه تم د یو فقيه گمراه کول ګرانو د دې وجنه د هغه طرف نه حمله د دې طرف نه حمله الله رب العزت موږ له په صحیح دین باندې چې کم دین او شریعت د نبی صلی الله علیه وسلم فقهاو دغه تشریح کړی دا چې موږ په پوره طریقې سره کاملی طریقې سره ان شاء الله العزیز پاغي باندې عمل وکړو او خپل ژوند دستور وګرځو الله رب العزت دې عمل کولو توفیق راکړي تبلیغی جماعت په حواله سره ما سو خبري وکړه خو بیا هم دا ویم تبلیغی جماعت زموږ علما طلبه چې کم مسائل زموږ د تبلیغی جماعت والا باندې خبره کی تاسو دا ویاد وساتئ تاسو علما طلبه زموږ وکیلانی هر ځای کې چی کله چې د دیوبند یو عقیده او نظریه څوک چیړي فورا دا سړی کینوا زموږ د یو ذمہ دار د علاقې سره رابطه وکړه دته وای د دیوبند په عقیده باندې زما سره بحث کې دا غیره پر اصول دادي یو عبارت ولیکا دو ولیکا یا زیات نه زیات درې ولیکا د هر عبارت لاندې دغه حکم ولګوا چې دا عبارت د عقیده سره تعلق ساتي دغه سره اوله خبره دا ولیکه چې دا عبارت چې کم ز پېښ کوم دا د علماء دیوبند عقیده او نظریه ده دا د تبلیغی جماعت عقیده او نظریه ده دویم دې ته حکم ولګوا چې دا کوپر دی کدا شرک دی کدا گمراهی ده چې څورته ته د هرې مسلې لاندې دا دوه حکمونه ته ولګوا دوه مسلې یا دوه عقیده یا درې عقیده تراوړه ځکه چې یو خدای چې عبارات یې کبیره او عقاید نو په دې باندې ښکاره خبره د جګړه کیږي مناظره نه کیږي کبیا تر بریلیت د طرف ناراضي کته یو عبارت لیکي زبرته یو عبارت د احمد رضا خان لیکم کته دوه لیکي زدر ته دوه لیکم کته درې لیکي مونږ درته درې لیکو کر پیر سی الرحمن مریدان راضي بیا زمونږ دغه مطالبه ده د دیوبند کومه نظریه باندې ستای اعتراض د عبارت ته ولیکا د دیوبند په پلان کې کتاب کې ده د علماء دیوبند په پلان کې کتاب کې ده دا غي سره ولیکا د علماء دیوبند عقیده ده یو دویم ورته حکم ولیکا ان شاء الله کتا یو عبارت ولیکو پیر سی الرحمن یو عبارت زما پس ذمہ ده ان شاء الله زید درته لیکم کتا دو ولیکل ز دو لیکم کتا درې ولیکل ان شاء الله ز درې لیکم خدا خبر بیا کوم چې کم بریلیانو کم سیپیانو د لانجه شروع کړی دا ویډیو آډیو جلسو باندې بیا تاسو ان شاء الله په ټول پاکستان جلسې هم نشته